د ولیانو ولایت می سلام دی د پیرانو طریقت می سلام دی د دین د عالمانو زه منم شریعت می سلام دی زه شاکر یم شکر منکر نه یم بزرگانو نژدې قطع می سلام دی ما په خپلو سترګو ډېر څه ولیدله دغه فیض او برکت می سلام دی هر څه یم خو خادم یم د سیدانو د نبي و ټول امت ته مې سلام دی سجره در یادوم د بابا جان قربان داسې شخصیت ته مې سلام دی بابا جان کلندر زه در یادوم د ولایت ته مې سلام دی په براړ کې لنګر اوس هم چلیږي د هغه وس سخاوت ته مې سلام دی جوړ مزار دی دورې پر هندوستان د مکان زیبو زینت ته مې سلام دی شاکرانی دی دورې پر دربار ناسته د هغو و سکونت ته مې سلام دی خدمتګار شاکران د دربار دی دربار دی خدمتګار ملنګان د دربار دی دربار دی
زور د ولایت ګورش په زور د ولایت وګوره شړلي څو واره منکران یې له دربار دي بابا جان کلندر د خپل وخت ونیو په ژوندون یې خلک ټول په سلامي وو فرمایش د صدر غلام علي خان مرزق دی سردار غلام علي خان د دوی دغه فرمایش دی په بشر کې دا یو نور و نوراني وو باچهان خدمتګار د دربار وو شاکران خدمتګار د دربار وو یو څه نه وایم ژوندي تاریخونه سلطانان خدمتګار د دربار وو ژوندي دي شرافت کړم سلام د بابا جانا شرافت کړم سلام د بابا جانا ملنګیانې همیشه پر دربار ناستي لیونیانې همیشه پر دربار ناستي څوک رخصت سي څوک یې راسي مریضانی همیشه پر دربار ناستی زموتاج د ولیانو د دعایم نو شاکر د هر ولې زه رحمت آغا یم په سلام یې د دې ځای د دربار بابا جان